د بلخ مرستیال والي د دغه ولایت په صنعتي پارکونو کې له یو شمېر فابریکو څخه څارنه او لیدنه وکړه او د صنعتکارانو ستونزې او ننګونې له نږدې وڅېړلې. نوموړي د دې سفر په ترڅ کې په سیمه ییزه کچه د صنایعو د پراختیا او د کورنیو تولیداتو څخه د ملاتړ په اهمیت ټینګار وکړ او ویل چې د کورني صنعت وده نه یوازې په کارموندنه کې مرسته کوي بلکې د اقتصادي خپلواکۍ او د خلکو د ژوند د ښه والي لامل هم ګرځي. مرستیال والي په صنعتکارانو او پانګوالو غږ وکړ چې د خپلو محصولاتو کیفیت ښه کولو او د نوي ټکنالوژیو په کارولو سره د کورني محصولات له نړیوالې سیالۍ سره برابر کړي. نوموړي همداراز د شته ستونزو د حل په موخه د حکومت او خصوصي سکتور ترمنځ د لا زیاتو همکاریو پر اړتیا ټینګار وکړ او ژمنه یې وکړه چې سیمه ییز حکومت به له خپلو ټولو لارو چارو څخه په ګټې اخیستنې له کورنیو تولیداتو څخه ملاتړ وکړي. اینا مشکلاتشان زیاتر اکثرشان جایشان کرایی بوده و زمین نداشته، اینا تقاضای زمین میکنه. واقعا ما میگیم که صنعتگرای ما زمین داشته باشه و حکومت به اینا زمین فراهم بکنه و یک خواهش پیشنهاد اینا همه بوده و بعضی پیشنهادایی که داشتن مشکلات برق و اینا خلاصه هم زیاتر همه مشکلات جای اینا داشتن. واقعا ما اینا را شنیدیم و ما پیشنهاد میکنیم به وزارت به ولایت کوشش خودم میکنم، ما هم کوشش میکنیم که واقعا اینا جا داشته باشن، زمین داشته باشن، به اینا زمین داده شوه. په همدې حال کې د بلخ د صنایعو او سوداګرۍ خونې مرستیال د پانګوالو د ټولنیزو او اقتصادي ستونزو د تایید په ترڅ کې وویل چې د صنعت او سوداګرۍ وزارت د دوی ستونزو ته پاملرنه کوي او د اقتصادي ودې او د تولیدي وضعیت د ښه والي لپاره به ډیر ژر زیربناوې وویشي. ما به ایشان یک اطمینان میتم و در ضمن یک مژده هم میتم که از طرف مقامات رهبری حکم توزیع زمین اصدار شده و او هم به وزارت صنعت تجارت رسیده. انشالله عن قریب این مشکل عمده که یاد دارن انشالله یه حل میشه. ورته مهال د بلخ ولایت د صنایعو او کانونو رئیس د بلخ له مقام څخه د هغوی د پاملرنې او ملاتړ له امله یې مننه وکړه او ویل چې له تیرو 10 کلونو راهیسې هیڅ یو چارواکي له فابریکو څخه د ستونزې د حل په موخه لیدنه نه ده کړې، خو له نیکمرغه چې د بلخ ولایت مشرتابه د صنعتکارانو او فابریکو د خاوندانو ستونزو ته ځانګړې پاملرنه کړې ده. زیاتر از در محلات است، در جای رهایشی است، در سرایه است، در خانه ها هستند. خواهش ما دولت امارت اسلامی است که باید صنعت افغانستان و صنعت ولایت بلخ حمایت بکنه که ما صنعتکارایی هستیم که با مردم مصروفیت کار اشتغال زایی را ایجاد میکنیم. اقتصاد وطن رشد میده، اقتصاد وطن توسط صنعت پیش میره. له بلې خوا د تولیداتو یو شمېر خاوندانو د برېښنا له کمښت او د زیربناو نشتون ته په اشارې د افغانستان له اسلامي امارت څخه وغوښتل چې د سوداګرو، کسبګرو او د فابریکو خاوندانو د شته ستونزو لپاره یوه حل لاره برابره کړي. ولی یگانه چیزی که مشکلاتی که ما داریم در عرصه بیرونیش است که شما خودتان شاهد هستین. سراکای ما تا هنوز مثلا دست نشده، کار نشده سرش و همچنان به اندازه خودتان دیدین کاشغالی ها را سر سرک میندازن. به اون خاطر ما مشکلات مونده معدنی عرصه است. مواد اولیه بلو قیمت است چون ما در دسترسی به مواد اولیه نداریم. از این لحاظ تمام مشکلات خود ما به مقام ولایت بلخ رساندیم. ان شاء الله امیدوار هستیم که همه مشکلات ما را مد نظر بگیرن، رسیدگی شود. د یادونې وړ ده چې دا لیدنه د صنعتکارانو د ستونزو د حل او د صنعت د پراختیا لپاره د ځایي چارواکو ژمنتیا څرګندوي چې کولی شي د اقتصادي ودې او په بلخ ولایت کې د خلکو د ژوند د غوره بدلون لامل وګرځي. د بلخ ولایت مقام رهبري په اونۍ کې یو ځل د صنعتکارانو او پانګوالو د ستونزو د اورېدو په موخه له دوی سره لیدنې ترسره کوي.